دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه کېدای شي ستاسو سوچ بدل کی. یو ورور راته میسج کړی دی پرسنل کې، ویل چې طارق وروره زه ډېر لوی مشکل کې یم، مهرباني وکړه یو حل راته وښایه. ما ورته ویل وروره څه مسله ده او زه ستا څه مدد کولی شم. هغه ویل موږ دوه وروڼه یو، زما بل ورور ما ته هیڅ حیثیت نه راکوي، نه ما ورور ګڼي نه زما خیال ساتي. هغه ډېرې پیسې ګټي خو ما ته یوه روپۍ هم نه راکوي. د همدې دپاره زما ډېر زیات بدي شوی دی او سم نفرت دې کوم. ما ته یې ویل چې د داسې څه طریقه راته وښایه چې دا سړی د خپل ژوند نه لرې کړم. دا خبره چې ما واورېده زه لږ چوپ شوم او پوهه شوم چې د ده په زړه کې غوسه نه بلکې مایوسي ده. ما ورته وویل زه ستا نه صرف یو سوال کوم او دا سوال زه نن تاسو ټولو سره شیر کوم. ما ورته ویل وروره رښتیا راته ووایه، ته د هغه په کامیابۍ باندې غوسه یې که په خپله ناکامۍ باندې؟ دا خبره چې واورېده نو بالکل چوپ شو. هلته زه پوهه شوم چې اصلي مسله ورور نه دی، اصلي مسله فکر دی. ګرانو دوستانو، د ژوند یو حقیقت واورئ. هغه څوک چې مخکې ځي لومړی په خپل ځان کار کوي او څوک چې وروسته پاتې کیږي هغه ټول عمر الزامونه لګوي. تاسو ورور هم یو وخت هیڅ نه و، هغه هم محنت کړی دی، شپې ورځې یو کړي دي، هم هغه وجه ده چې نن کامیاب دی. خو موږ څه کوو؟ نه محنت کوو، یوازې شکایت کوو. موږ وایو هغه ماته څه نه راکوي، هغه ماته عزت نه راکوي. ځان نه پوښتنه نه کوو آیا ما ځان دومره قابل جوړ کړی چې خلک دې ماته عزت راکړي؟ دوستانو، عزت په سوال کولو نه میلاویږي، عزت د کامیابۍ سره په خپله راځي. کله چې تاسو صفر یئ نو خپل خلک هم پردي ښکاري او کله چې تاسو څه جوړ شئ نو پردي هم خپل شي. دا د دنیا قانون دی او دا قانون نه بدلیږي. نفرت انسان کمزوری کوي، حسد د انسان طاقت ختموي، منفي سوچ انسان په یو ځای ولاړ ساتي. که نن تاسو د ځان نه پوښتنه وکئ آیا زه رښتیا پوره محنت کوم؟ که جواب نه وي نو وروره مسله په نورو کې نه ده، مسله په مونږ کې ده. ما دغې ورور ته په آخره کې دا وویل وروره خپل وخت په شکایت مه ضایع کوه، خپل طاقت په نفرت مه ختموه، یوازې په خپل ځان کار وکړه. هغه ورځ چې ته کامیاب شوې هم هغه خلک چې نن تا ته عزت نه درکوي سبا به ستا عزت کوي. یاد ولرئ خاموش محنت د شور او د شکایت نه ډېر طاقتور دی. ځان دومره مضبوط جوړ کړئ چې د چا بې قدري تاسو مات نه کړي. که دا ویډیو ستاسو زړونو ته لګېدلی وي نو مهرباني وکړئ دا د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ او خاص کر هغه کسانو ته یې ولېږئ چې شکایت کوي او په ځان کار نه کوي. الله دې تاسو ټول له کامیابي درکړي.